چې د کورنیو چارو وزارت د تأمیناتي چارو معینیت اړوند د لوژستیک لوی ریاست په ډېر کم وخت کې په دې وتوانېدلو چې اړوند مجاهدینو ته یې په ډېر اعلی معیار باندې موټرسایکلان تیار او برابر کړل. او همداسې د کورنیو چارو وزارت د رهبرۍ ډېر شکر ادا کوو چې موږ ته په دې برخه کې پوره سهولیت برابر کړل او پوره توجه یې موږ ته وکړه. بناءً سږ کال موږ تقریبا په حدود د 2000 عراده موټرسایکلانو کې موږ د اړوند مجاهدینو او منصوبینو لپاره خریداري کړل چې نن یې د وزارت د رهبرۍ د طریقه د دغه موټرسایکلانو د توزیع لړۍ رسما پیل شوه چې په دې جریان کې د امني پولیسو لپاره او د ترافیک پولیسو لپاره او د اطفائیې پولیسو لپاره موټرسایکلان توزیع او ورکړل شول.